پښتو چې څومره زړه ژبه ده نو په دې اساس پکار وه چې په پښتو کې د اخبارونو مجلو جریدو شمېره که په سوونو نه وی نو چې په درزنونو خو خامخا وی خو ولې په دې اړه هم صورتحال افسوسناک دی 2 اخبارونه او 2 څلور مجلې دي هغه هم د اخیستونکو د لارو په کتو ستړي شوي دي دریم په اکثر ایلیټ کلاس سکولونو کې د پښتو ژبې په ویلو پابندي ده زما په خیال دا ډېر لوی ظلم او د قانون خلاف ورزي ځکه ده چې یو ماشوم پیدایشي پښتون دی او د هغه د کور او د مور ژبه پښتو ده نو بیا ولې هغه د پښتو په خاوره د خپلې ژبې د ویلو د بنیادي اخلاقي حق او فطري تقاضې نه محرومه دی څلورم موږ د پښتو شعر و ادب سره علاقه لرونکو خلکو نه سیوا اکثر زموږ تعلیم یافته ولس خپلو وړو بچو ته ابتدایي خبرې او د څیزونو نومونه د پښتو په ځای په نورو ژبو کې ښایي که موږ خپل ماشوم ته د پښتو ماحول ور نه کړو نو دا به ښه نه وي هر چرته چې موږ سره د خپلې ژبې ټکي او نوم شته نو په کار دا ده چې موږ د خپلې ژبې د پکارولو شعوري هڅه وکړو پنځم تیر دور کې د پښتو ژبې یوه بدقسمتي دا هم وه چې هر څوک د نصاب په اړه په دې ژبه کې یو شمېر ماهرین او سکالران شتون لري خو ولې د قومي نصاب د جوړښت په وخت په دوی کې یو هم د نمایندګۍ دپاره نه و راغوښتی شوی زما په خیال دا انصاف نه دی ځکه چې بنیادي سټیک هولډر د دومره اهم فورم نه بهر ساتلو لا مونږ کم داسې مثبت تعبیر نشو کولی شپږم یو شمېر پبلشران او دکانداران د پښتو ځینې کتابونه د هغې د لیکونکو مالکانو د اجازت نه بغیر د جدیدي ټکنالوژۍ مطابق 200 کاپۍ چاپ کوي او ځان لی خرڅوي چې له امله یې متعلقه لیکونکی د بل کتاب د چاپ په پوزیشن کې نه دی د دې مسلې حل په هنګامي بنیاد ضروري دی اووم پښتو ته د ژبې په حیث یوه دا ستونزه هم پیښه ده چې اکثر سرکاري سکولونو کې چرته چې ټول استادان پښتانه دي او په نهم لسم آرټس کې پښتو شته ولې هغوی یې نه تدریس کوي د هغې په ځای ډرایینګ او سیوکس جبرن په طالب علم اخلي بانه دا کوي چې موږ سره د پښتو استاز نشته نو سوال دا دی چې تاسو سره په پوره تعریف او معنا د ډرایینګ او سیوکس استاز شته اتم د یو الوتي خبر تر مخه کله چې سموده وړاندې مختلفو ځایونو کې ضلعي انتظامیو د پښتو د لازمي مضمون نوټیفیکیشنز کول نو د پرایویټ سکولونو د تنظیم هدف دا و چې هغوی به د پښتو خلاف په حیث د لازمي مضمون کوټ ته ځي دا څومره د افسوس خبره ده زه وایم که واقعیتا داسې وشو نو بیا به موږ ټول د پښتو تدریس کوونکي د خپل جاینټ فورم نه د دغه تنظیم خلاف کوټ ته ځو ځکه چې د پښتو وکالت زموږ ذمهواري ده راځم پښتو څانګو ته دا وخت د صوبې یو شمېر یونیورسټۍ د مالي بحران سره مخ دي دغه بحران خپلې خپې تر پښتو څانګو هم راوږدې کړي دي په داسې صورتحال کې چې پښتو د معاش ژبه نه ګڼلی کېږي نو دې طرف ته د طالب علمانو راتګ هم کم وي ګو چې د نن ډیجیټل دور کې په پښتو هم یو شمېر خلک ډېرې ښې پیسې ګټي او هغوی سره یو شمېر خلک په روزګار هم دي خو ټول خلک دغه یو سیکټر ته خو نشي تللی په دې ضمن کې ضروري نکات زما په نظر کې څه په دې ډول دي لومبی کمې پښتو څانګې چې د استادانو د کمي سره مخ دي نو پکار ده چې په هنګامي بنیادونو دغه کمې پوره کړي شي ډیره اوږده موده په کنټریکټ او ویزټینګ پالیسۍ څانګې چلول څانګې او شخصیت دواړو سره زیاتی دی دویمه بنیادي ستونزه د فیس ده د نورو څانګو په شان د پښتو څانګې فیس هم دی هر کله چې دغه څانګې مارکیټ اورینټډ دي او پښتو مارکیټ اورینټډ نه ده نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پښتو فیس دي د هغې څانګو نه د نیم نه هم کم کړی شي چې د طالب علمانو راتګ ورته زیات او یقیني شي دریم په نن دور کې هر څه ته د مارکیټ او ګاګ په نظر کتلی کېږي تعلیم د یو ریاست بنیادي ذمهداري وي چې خپل ولس ته به یې ورکوي په تعلیم پیسې ګټل نه لګول وي په داسې صورتحال کې هر کله چې په 18 ترمیم کې تعلیم صوبو ته حواله شو نو یونیورسټو په فیسونو کې د خپلې بقا دپاره هغه اضافې وکړي چې ولس او میډل کلاس عام سړي د وس نه دغه تعلیم بهر کړو په دې خیال په پېښور پوهنتون کې فارسي ختمه کړې شوه اخیري پروفیسر یې پاتې دی چې هغه سره نه کلاس فور شته نه بابو او نه د خپل دفتر نه سیوا بل عمارت هغه صرف ام فیل پی ایچ ډي زاړه طالب علمان ډیل کوي دغه کار فلسفې سره اسلامیه کالج کې پخوا شوی دی دغه ضد کې نن تاریخ عربي او نورې څانګې هم دي زمونږ لای عمل دا پکار دی چې پښتو د دغې رینج نه وژغورلی شي او دا باور ادارو ته ورکړی شي چې په پښتو به مونږ لګوو ګټو به پې نه ځکه چې دا زمونږ خپله ژبه ده
څلورم په ځینې پوهنتونونو کې پښتو څانګې ته د عمارت مسله ده. په ډېرو کمو کمرو او ځای کې هغوی خپل کار جاري ساتي. دې نه د یونیورسټۍ د ترجیحاتو پته لګي چې هغوی پښتو ته کم نظر کوي، دغه نظر به بدلول غواړي. پنځم سرکار چې کالجونو کې د BS نظام متعارف کړو چې په ډېر کم فیس دغه پروګرام ترسره کولی شي، نو دې سره هم د یونیورسټۍ د پښتو څانګې متاثره شوي، ځکه چې د یونیورسټۍ په یو سمستر څومره خرچه کیږي دومره خرچه کالج کې د 4 سمسترو لپاره پکار وي، ځکه نو طالب علمان د یونیورسټۍ په ځای کالجونو ته رغبت زیات لري. شپږم زما په خیال نن سبا د نړیوالو تقاضو تر مخه په هره پښتو څانګه کې د یو ماهر لسانیات ضرورت دی. زمونږ د هرې څانګې ټول زور په ادب دی. د پښتو لسانیاتو په حواله زمونږ په نصاب کې هم ډیره کمه برخه ده او موږ سره ماهر هم نه وي. نن په دنیا کې په ساینسي انداز د ژبو څېړنه کولی شي چې هغې دپاره د ماهر لسانیات ضرورت وي، نو پکار ده چې موږ دغه نړیوالې تقاضې سره ځان اپډیټ کړو. اووم د پښتو څانګو د متعلقه 20 کالجونو سره یو کمیونیکیشن ګیپ هم روان دی. اکثر د اهمو څیزونو بدلونونو نه د کالجونو خلک په وخت نه خبرېږي. د نصاب سازۍ په عمل کې د کالج نماینده په ځینې څانګو کې خو د سره نه رابللی کېږي او په ځینې څانګو کې داسې نماینده راوبللی شي چې هغه په BS کالج کې کار نه کوي. زما تجویز دا دی چې د BS پښتو کار په کم کالج کې په ګراوند کېږي، نو پکار ده چې د هغه کالج د پښتو څانګې نماینده پروفیسر په دغه نصابي عمل کې شریک وي، ولې چې په ګراوند کارکوونکي ته د نصاب د مسلو په ښه توګه ادراک وي. اتم ځینې څانګې د یونیورسټو څانګې د MPhil PhD د ایوالویشن په عمل کې د کالجونو PhD پروفیسران شاملوي، خو ځینې څانګې یې نه شاملوي. زه منم چې دا به د متعلقه پوهنتون رولز وي، خو په رولز خبره کیدی شي او د وخت د تقاضې مطابق په رولز کې بدلون د ترقۍ لاره ده. نهم د یو الومنای اسوسییشن قیام. پښتو څانګه پېښور پوهنتون د صوبې د ټولو پښتو څانګو د مور حیثیت لري. ټوله صوبه کې کار کوونکي MPhil او PhD اکثر د دې څانګې نه فارغ دي، نو باید چې دا څانګه د یو الومنای اسوسییشن تابع وکړي او په 6 میاشتې یا کال کې خپل دغه فارغ التحصیل سکالران راغواړي او یوه پوره ورځ ګیټ ټوګیدر کیږي. خپلو کې د تبادله خیال دپاره یو فورم به هم میسر شي او دغه کمیونیکیشن ګیپ کې به هم کمی راشي. دې دپاره څانګه کولی شي چې د همدغه سکالرز نه یو مناسب رقم د فیس په توګه د دغه 6 میاشتیني یا کلیز محفل دپاره رایوځای کوي. لسم یوه مسله دا هم ده چې زموږ طالب علمان د تدریس او تحقیق په حواله د مسلو سره مخ دي. داسې طالب علمان په کالج سیکټر کې هم شته او یونیورسټي سیکټر کې هم چې هغوی خپل شکایات د شعر و ادب ځینې مشرانو ته رسولي دي. زما عاجزانه ګزارش دی چې موږ هسې هم دا وخت د خپلې ژبې د بقا جنګ کوو، نو خپلې ژبې سره اخلاص، خپله ذمهواري تر خپله حده په احسنه توګه پوره کول، طالب علم ته پوره وخت ورکول او خپل کلاس تر ټولو اهمه ذمهواري ګڼل به زموږ د مرام په حصول کې یو اساسي کردار ادا کوي، دا دې یقیني کړی شي. راځم پښتو نصاب ته. نصاب د هرې څانګې د HEC د چترۍ لاندې جوړیږي. دغه اصول دی بالکل په نظر کې وساتلی شي، خو که نصاب کې حتی الامکان هماهنګي پیدا کړی شي نو زیاته به ښه وي. یونیفارمیټي به خلا کمه او تړون زیات کړي. دویم د باچاخان یونیورسټۍ په نصاب کې په 6 او پېښور یونیورسټۍ کې په 4 سمستر کې د اصول تحقیق کورس شامل دی. زما په خیال دا کورس په هر یونیورسټۍ کې هم په 6 سمستر کې پکار دی، ځکه چې د 9 سمستر نه تحقیق شروع شي. هر کله چې موږ په 4 سمستر کې اصول تحقیق تدریس کو نو هغه د طالب علم نه هیر شي. د تحقیق دوران کې ورته بیا موږ خصوصي کلاسونه اخلو او یو ځل بیا ورته اصول تحقیق تدریس کوو. دریم د BS ریسرچ مقالې په مختلفو څانګو کالجونو کې په مختلف تقسیم لیکلی شي. مثلا چرته 2 بابونه، چرته 3 بابونه او چرته خبره تر 5 شپږو او 9 بابونو ورسي. زما تجویز دا دی چې د 3 بابونو نه سیوا بابونه په دې لیول نه دي پکار. یوه مقدمه، یوه خاتمه چې پکې د تحقیق خلاصه، نتیجې او تجویزونه وي او 3 بابونه کافي دي. په دې کې یونیفارمیټي د وخت تقاضا ده. څلورم د BS په نصاب کې ځینې کورسونه دومره واړه دي چې په هغې کې هر طالب علم ته اساینمنټ ورکول او هغه مزید راښکل ګران شي، او ځینې کورسونه دومره اوږده دي چې هغه په یو سمستر کې سرته رسول ممکن نه دي. په دې کې توازن ډیر زیات ضروری دی. پنځم زما دا هم تجویز دی چې هر کله د BS په 9 او 8 سمستر کې تحقیق شامل دی نو په دغه سمسترو کې نور کورسونه د 4 نه زیات نه دي پکار،
چې طالب علم تحقیق ته درست وخت او توجه ورکړي شي. چرته په 5م سمستر کې 4 کورسونه او 8م کې 6 کورسونه وي، نو دا ماته لږ غیر متوازن ښکاري. دا توازن برقرار ساتل به د طالب علم په حق کې سودمن وي. 6م د پیښور پوهنتون د BS په نصاب کې د پښتو اولسي اصناف 6م سمستر او د پښتو اولسي ادب 8م سمستر ډیر زیات هماهنګ دي. دا مضمون زما په خیال یو کېدی وم شي. 9م د BS په نصابونو کې ځینې کورسونه لکه انګلیش 4 کورسونه، میتس، پاکستان سټډي، بنیادی ژبپوهنه، اسلامیات، غږپوهنه، فنډامنټلز اف کمپیوټرز، عمرانیات، تاریخ پوهنه، پروګرامینګ فنډامنټلز داسې کورسونه دي چې په نصاب کې یې تش نومونه ورکړي دي، نور هیڅ تفصیلات نه لري. په داسې صورتحال کې څو مسلې راپیښې وي. یو خو متعلقه استاذ ګنګس وي چې څه تدریس کړي، که هغه څه بندوبست وکړي نو هم طالب علم کلیر نه وي. داسې صورتحال کې استاذ آزاد وي چې څه هم تدریس کړي بس سمه ګڼلی کېږي. چې داسې کول د طالب علم راتلونکي ژوند هم متاثره کوي او د هغه د مقابلې په امتحانونو هم اثر پرې باسي. بیا هر کله چې په یوه ضلع کې 2-3 BS کالجونو کې پښتو تدریس کیږي نو پرچه د یو کالج منتخب کړی شي او نورو ته څه بل څه تدریس شوي وي چې بیا یې صورتحال خراب وي، نو دا مسله په هنګامي او مستقل بنیادونو حل کول لازمي دي. 8م پیښور پوهنتون کې د BS پښتو په نصاب کې د میتس په یو کورس کې کالکولس میتس د مضمون په حیث شامل دی. دا پښتنو طالب علمانو دپاره داسې دی لکه موږ چې فزیکس یا میتس والا ته ژبپوهنه، غږپوهنه یا فصاحت او بلاغت تدریس کوو. زما تجویز دا دی چې ساده میتس دې ورته راوستی شي. دا د های لیول یو کورس دی چې په BS میتس کې د 9م او 8م سمستر کې دا کالکولس میتس چې دی دا طالب علم وایي. 9م د نصاب په حواله زه یو شمیر نور تجویزونه او تحفظات هم لرم چې د وخت د کمی د احساس له مخه به چرته په مناسبه موقع خپلو مشرانو ته علم کې راولم او په دغه اړه به خپل ګزارشات ورته وړاندې کړم. د انټر په نصاب یو اخیري خبره، د 12م جماعت په پښتو کې دومره نظمونه او غزلونه ورکړي شوي دي چې هغه په پوره سیشن کې ختمول ګران کار دی. د فروری په میاشت کې بیا استادان پاور پلی کوي چې په یوه ورځ 2 او 3 غزلونه لولوي. زما په خیال داسې د نصاب حق نه ادا کیږي. پکار ده چې دې نصاب کې توازن راوستی شي. دې کې داسې شاعران هم شامل کړي شوي دي چې په معروفو معنو کې هغوی د شاعر په حیث هیڅ پیژنګلي نه لري. نو زما عرض دا دی چې دغه بوج دې کم کړی شي. ډېره مننه.